دوه ډیر ښه تازه او مهم خبرونه د دې ویډیو کتل مو خوشاله کوي په دې هیله چې دا ویډیو تر اخره وګورئ. د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د مالدارۍ سکتور د پراختیا لپاره یې هڅې پیل کړي دي چې ورځ تر بلې وضعیت په ښه کېدو دی. د کندهار د کرنې ریاست شمېر ښیي چې د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د ورځې نږدې 100,000 لیټره شیدې تولیدېږي او بازار ته وړاندې کېږي. د کندهار د کرنې ریاست د مالدارۍ امریت سره 360 د لبنیاتو مرکزونه، 4 د پروسس فابریکې او 602 لوی او کوچني فارمونه ثبت دي چې له دې ډلې نوموتې فابریکه یې د ملکو فابریکه ده چې په لسګونه ډوله لبني توکي لکه شیدې، مستې، شړومبې، کوچ پیروی، شیرپیره، آیسکریم، فرني، شیربرنج او نور ډول ډول لبني توکي تولیدوي. د کرنې ریاست او همکارو مؤسسو لخوا په کندهار کې د مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا په موخه ګڼې برنامې د لبنیاتو د پروسس ټولنې، د شیدو راټولولو مرکزونه او د اړوندو توکو ویش هغه څه دي چې روان کال مالدارانو ته ترسره شوي دي. دوهم خبر، په هیواد کې د المونیمي لوښو د تولید ډیریدل. د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د المونیمي لوښو تولیدات ډیر شوي دي او له دې ډلې څخه د هرات او ننګرهار ولایتونه پر ځان بساینې ته نږدې شوي دي. د هرات په صنعتي ښارګوټو کې د المونیمي لوښو تولیدي فابریکه د المونیمو بېلابېل ډول لوښي تولیدوي چې په دې وروستیو کې د تولید ظرفیت لوړ شوی دی. دغې فابریکې په 1481 کال کې د 14 میلیونه افغانیو په لومړنۍ پانګونه خپل فعالیت پیل کړ چې دغه فابریکه کې المونیمي لوښي، پروفایل، دیګ بخار او دې ته ورته نور لوښي تولیدېږي او د اوس لپاره د یادې فابریکې تولیدي محصولات سیمې او اروپایي هیوادونو ته صادریږي. د دې کارخونې د تولید ظرفیت په میاشت کې 90 ټنه دی، خو د ضرورت وړ موادو د نشتون له امله اوس په میاشت کې 40 ټنه تولیدات لري چې 300 ټنو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. دغه کارخونه خپل د ضرورت وړ مواد د هیواد د المونیمو د ضایعاتو څخه ترلاسه کوي. همداراز په ننګرهار کې د المونیم د لوښو تولیدي فابریکې هر ورځ تر 3000 کیلوګرامه له المونیم جوړ لوښي تولیدوي او اوس مهال په ننګرهار کې د المونیم لوښو د تولید 3 فابریکې فعالیت کوي چې د ټولو فابریکو د لوښو د تولید ظرفیت 8000 کیلوګرامه دی، خو دمګړۍ 3000 المونیم لوښي تولیدوي. په دغو 3 فابریکو کې هم دا شان 170 تنو ته د کار کولو زمینه برابر شوې ده چې د فابریکو په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د المونیم لوښو تولیدي فابریکو د کار او فعالیت پر وړاندې د ځمکې، برېښنا او خامو موادو کموالی او دغه راز د وارداتي مالونو رقابت لوی ستونزې دي چې په حلېدو سره به د فابریکو د ورځني تولید کچه هم لوړه شي. له تاسو مننه درنو لیدونکو چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د دې فابریکې د تولید په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو، د خدای په امان.